محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. دا وس ما تلاوت کړه د قرآن کریم د سورة البقره 226 آیات څېړنه سي بیا تر 228 پورې په دغه اولو 2 آیاتو کې چې الله تعالی 22 نمبر حکم بیانوي د ابواب البر چې موږ احکام را شروع کړي دي دا 22 نمبر په دې کې د چا حکم بیانېږي د ایلا عربي توري دی معنی د قسم اخیستل. دا ایلا په جاهلیت کې هم و. په جاهلیت کې فرق شته د اسلام د ایلا سره. د اسلام دین چې نو راغلی د یو سړي به خپلې کوروالا ته درد راغلی ولولا که بیا زما سر ستا سره معنا ولګېږي یا د پښتنو په ژبه ولا که زما لاس تا ته بیا درسي معنا دا قسم چې به ده واخیستې پر څه خبره چې د خپلې کوروالا سره بیا دی نږدېکت و جماع نه کوي. دا قسم که د چا در خوله وتلی وای ښځه یې په هغه کړي طلاق وه بیا وروسته د نجاکت نسو ورسره کولی در څوک بیا بل وخت بیا نکاح کړي بیا وخت بیا جلا مسله. د اسلام دین چې رالی شریعت چې رالی هغه د هغه حکم برقرار پرېښود خو یو څه تغییر یې ورکړي. تغییر یې دا ورکړي چې سړی چې ښځې ته قسم واخلي چې زه ولاکه تا ته لاس در وړم دا ایله هر وخت ایله نه بدل کېږي. د دې دپاره اسلام موده وټاکل 4 میاشتې اقل و قلیل موده ده چې په هغه وخت کې چې دی 4 میاشتې قسم واخلي بارانه بیا پر ده چې دی هغه ښځه طلاق کېږي که لاس ورله ور نه وړي. ګوره د جاهلیت څخه یې په تغییر پوه سواست هغه چې مازې د سړي در خوله راوتلی وی بالا ښځه د ګرد عمر دپاره پر حرام به څه معنا یعنې بې نکاح بیا نه ورته سي کېده طلاق کېده په د هغه ګړي. اسلام وایي په د هغه ګړي نه کېږي تر 4 میاشتې ورته کتل کېږي او دا قسم به هم 4 میاشتې. نو زما لاس ته که وګورې په دې کې څو صورته دي. یو صورت دا دی چې سړی ښځې ته وایي چې په والله بله که زه تا ته لاس در وړمه 1 میاشت یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې یا 3 میاشتې و 15 شپې یا 3 میاشتې و د مثال په طور 28 شپې خو در 4 میاشتې مطلب چې 1 شپه راکموي و دې ته ایلا نه ویل کېږي معنا طلاق نه پر رابنا کېږي. نفس که په دغه موده کې دننه د ښځې ته بیرته خپله رجوع وکړه جماع یې ورسره وکړي قسم یې پر سر مات سو الله پاک به عفو ورته وکړي. د قسم کفاره به ورکړي چا بله ورځ مو بیان کړه چې یا 10 مسکینان مړول دي یا 10 مسکینانو ته جامه ورکول دي یا مریی ازادول یا هغه 3 روژې دي. بهره پر ده د قسم کفاره لازمه سو ولې خو ده ویل زه دا 3 میاشتې ولاکه لاس در وړم یا دا 2 ولاکه در وړم در 4 میاشتې معنا یوه شپه چې ودې خواته کم وي
قسم یې سته، خو که د هغه ټیم پوره کړي چې یا اوس نو ما قسم اخیستی دی لاس نه ور وړم، هغه شپې چپراس ولې خلاص د قسم د کفارې سم خلاص دی، ښځه هم نه ده پر طلاق، دا یو صورت کښېږدي، دا خلاص، دا هغه شرعي اعلان نه ده ګر سره، دا د هغه قسم شو. ولې طلاق نه پر رابنا کېږي پر دې باندې. بل صورت یې دا دی چې دی داسې قسم ورته واخلي وایي په والله بالله که زما تا ته 4 میاشتې لاس درشي، ګوره 4 میاشتې یې یادې کړلې، دا یو. او یا دا رقم ورته وایي چې په والله بالله که زما تا ته 10 میاشتې یا 6 میاشتې یا 5 میاشتې، مطلب در 4 میاشتې وربالا کوي، یا یې 10 ورځې یا یې کال، هر څومره چې دی وربالا کوي، خو 4 پوره دي. دا یې 2 صورت. دریم صورت یې دا دی برای والله بالله که زما لاس درسي، نه لږ یادوي نه ډېر، دغسې مطلق قسم ودې ته ویل کېږي. نو هغه بل مه په راګډوي، بل خو د 4 کم و، هغه خو بیان شوی د حکم یې خلاص. دا نور 3 صورته شوه، یا پوره 4 میاشتې یادوي، دا یو، او یا دا دی در 4 بالا یادوي، 5 6 7 8 9 10 کال 10 کاله دا رقم یادوي، دا 2. بل دا دی چې وخت ورسره نه یادوي، ولا که زما لاس درلره درسي. په دغه 3 صورتو کې بیا حکم دا دی چې اوس که چیرې دی دا 4 میاشتې کې دننه ښځې ته رجوع وکړي، تر 4 میاشتې وتلي نه دي ځینې، وتې خواته لکه مخکې باندې بېرته رجوع وکړه، پښېمانه شو چې بابا قسم څه کوې، د همبسترې ورسره وکړل، پر ده بیا د قسم کفاره لازمه شوه. او که د هغه رقمه د خلکو پر چمزد ورته نیولی و، سرټمبه سړی و، 4 میاشتې پرس بیا د لاس ورلره ور نه وړي، په دغه 3 صورتو کې که 4 یادې کړي، که بالا یادې کړي، یا ټیم نه دي یاد کړي، دلته پر ده ښځه طلاقه سوله په باین طلاق سره. باین طلاق وجې ته وایي چې بیا نکاح پر نوې نه کې، عقد ونه کې، دا ښځه دته نه سیې کېږي. کېدای شي په خبره پوه شوست، د ده څه په طلاق باین طلاقه سوله، په رجعي نه ده چې خود سره خپل ځان ته ورسه بس رجوع پر وکړي، یا دلته به بیا ملا راغواړي یا خپله نور کسان راوغواړي، هغه عقد بیرته نوی کېدل غواړي، سم دم ولور یادول غواړي، که د دې ښځې و د دې سړي سره رضا وه. او که ښځه ځینې په عذابه چې ولا کې در سره کوم، دی په زور نسي معاینه کولی چې 4 میاشتې ځینې تېرې شي، په باین طلاق طلاقېږي. دغه د ایلا حکم دلته الله تعالی بیانوي، داسې فرمایي للذین، د هغو کسانو دپاره یؤلونه چې دوی ایلا کوي، قسم اخلي، من نسائهم، د خپلو ښځو څخه قسم اخلي، هغه 3 سره صورته قسم در یادوم چې 4 میاشتې پوره دي، یا در هغه بالا دي، یا ټیم نه دي ذکر کړی. تربصو، انتظار کول، تربص یو شي ته منتظر کېدل، ځنډ کول دي 4 اشهر، د 4 میاشتو. 4 میاشتې ورته کته کېږي چې ته د ته قسم پر ځان اړه یې که نه اړه یې، که واړوه خو ښه کار وسو، خپله ښځه ده، خپله کوروالی ده، مازې به د قسم کفاره ورکړي په دې 4 میاشتې کې دننه. فإن فاؤ، نو دته چې انتظار کوي بره څه کېږي، الله وایي فإن فاؤ، که دوی رجوع سره وکړه، بره بېرته ادمانه هم بسترې ورسره وکړه، بوسو کنارې ورسره وکړي، خپله ښځه یې سول، قسم پر واوښتي که نه واوښتي، ده خو قسم اخیستی. فإن الله غفور رحیم، فإن الله بشک الله غفور بخښونکی دی، د دغه ګناه به ور وبخښي چې د الله تعالی د نامه بېعزتي یې وکړه، قسم یې اخیستی چې ولا که لاس ورم وسعه دې ورکړي، الله خو کفاره به ورکړي. هغه کفاره خو ما درته ویل چې 4 قسمه کفاره ده، هغه چې ورکړه الله به مغفرت ورته وکړي. رحیم، الله پاک مهرباني کوونکی. دا رجوع څنګه کېږي؟ رجوع بیا زده کړئ چې اوس دغه سړي چې دی 4 میاشتې قسم اخیستی دی چې زه ولاکه خپلې کوروالا ته لاس ورړم، اوس پښیمانه دی، بره وایي که 4 میاشتې راڅه پرس وي خو طلاقېږي، بیا نه وی ورور دی، بیا خدای خبر دغه ښځه راځي که نه یې راځي، قریبان بیا پر ګوتو واخلي، بره بیا بوځي چې ولاکې بیا د دې سره واده ته وکړي. نو دی رجوع کوي. رجوع به څنګه کوي؟ رجوع دا 3 سره قسمه کېږي. یو دا دی چې د خلکو د مخه ووایي، شاهدان پر ځان ودرېږي چې ګورې ما خو د دا ښځې څخه قسم اخیستی، څه پر ما شاهدان، ما و دې ښځې ته رجوع کړی. دا شاهدان یې مستحب کار دی چې دغسې د دې د مخه مخامخ ورته وایي شاهدان نه هم رجوع کېږي چې ګوره زه پر خپل قسم پښیمانه یم، ما بېرته تا ته رجوع کړې ده، زما معاینه یې در نږدې کېږم، هم قسم مات شو، ښځه یې معاینه شو، د قسم کفاره لازمه شوه. بل دا دی چې په خوله نه وایي، عملي رجوع 2 قسمه ده. هغه دا دی دغسې پر میدان کړه، په غاړه کې لاس ور واچوه، یو وار دوه د مثال په تور هغه دی مش کړه، په شهوت یې مسه کړله، جماع نه دي ورسره کړي، هم دا د دپاره فیو رجوع پکښې کې وسوله، پر ده قسم واوښتی. دریم صورت یې دغه دی چې سم دم نږدېکت ورسره وکړي، لکه پخوا چې کاوه، هغه رقم جماع ورسره وکړي. نو په دې 3 سره صورت دغه راځي، رجوع راځي. د فإن فاؤ ترجمه دغه سو، فإن فاؤ که چیرې دوی رجوع سره وکړه څه رقم، یا په خوله
خبرې سره وکړي چې ما ته بیرته معاینه کړې او یا په بوسکنارو په شهوت مسه کېدل هغه د شهوت مسه کېده خو مطلب نور په دماغ کې ستاسې راځي یا سمدم جماع ده جماع ورسره په جدرې سره صورت کې پی راله پی معنا رجوع راله رجوع چې راله معاینه یې سول قسم پر واوښتي الله وایي فإن الله غفور الله بخښونکی دی دغه کار دی وکړي د ده دا قسم ګور چې ده مات کړي ګناه به الله ور معاف کړي خو کفاره پر لازمه ده رحیم الله پاک مهربانه دی دا خو یو ترک سو چې دا 4 میاشتې کې دننه د بیرته رجوع وکړه ښه یو سړی دغه رقم چې ما لا سرټمبه سړی دی چې یا زه خپل قسم پرانه کم کې پرېږدم الله وایي نو قصد طلاق کړ دی خبر دی چې 4 میاشتې که پرس به بره طلاق کېږي په باین طلاق وإن عزموا الطلاق وإن عزموا کدی قصد وکړي الطلاق د طلاق قصد یې وکړي طلاق څه معنا چې یعنې د دغه 4 میاشتې پوره کولو قصد یې وکړي چې یا ولې ورنږدې سم خپل قسم پوره کوم الله فرمایي فإن الله سميع عليم فإن الله بشك الله عز وجل سميع اوریدونکی دی د هغه قسم ته الله وایي زه اوریدونکی یم اورم یې ځینې علیم خبردار یم په دغه چا سره په دغه قصد یې هم چې دی د طلاق اراده لري نو چې په دواړو خبردار یم 4 میاشتې پرس شوې څه کېږي ښځه په باین طلاق سو دغه د باین تورې به مو په یاد کنې صریحي طلاق چې ښځې ته ورکړي چې ته پر ما طلاق خو یو رجعي واقع کېږي چې د رجوع حق لري نکاح نه غواړي په دغسې صورت کې چې دی کوم طلاق واقع کېږي رجعي نه دی دا باین طلاق دی دا چې د 4 میاشتې پورې انتظار درته وکړه سو داسې نشي کېدلی چې دی دې 4 میاشتې قسم اخلي یا 5 میاشتې یا 10 میاشتې یا ډېر باره جای وروره زما معاینه ده خپله په کور کې ناسته ده اوس مې قسم ځینې کړی دی دا یو کال کېږي کار نه ورسره لرم الله وایي دا تا رانیولې نه ده دا نخره ده نه غوا ده دا چې ده دا انسان دی دا هم دغسې ضرورت لري ونه سا د خلکو پر چم پښتانه وایي چې شي وکړه یا د لارې ووځه څه چم کوي لکه یې بالا که چې کې کوروالا کوي سرحد ورته وټاکي خط اسلام ورته کش کړ د هغه جاهلیت دغه سره جلا کوي کنه په جاهلیت کې د ست طلاق واقع کړي دلته اسلام د توخت لره ورکړي د خیال ام وساتي چې هغه د په 4 میاشتې کې ورلای کړي رجوع وکړه کفاره ورلره ورکړي تر 4 میاشتې بالا حق نور نه لري 4 میاشتې د مازی پرس وشزه بالا خپل فورن اخلي چې درې اخلي زی بالا ده لار کړت ارزای چتله د بیان نسر اگرځول چې قرآن لري چیرې هغه بالا تاج نبی سره یې پردی لکه یو دکاندار لکه یو بل د لاروي زما ساکسان ورسره خلاص سو وإن عزموا طلاق ده وإن عزموا کدی قصد وکي الطلاق د طلاق دغه معنا د 4 میاشتې پر کول چې یازې پر کوم دغه 4 میاشتې تعبیر بچاو کې په طلاق وکي فإن الله سميع عليم الله وإذا اوریدونکو يم د دغه خبري او علیم يم د په دغه نیت سره چې دغه نیت کې طلاق واقع دی دا حکم خلاص د اله دا یو نابله د حکم دی په پښتنو کې رواج نه لري قرآني حکم دی په عرب او په جاهلیت کې هم دا و هغه د اسلام تغییر مازن در وشاوه په دغه شیم باید پښتانه سره خلاص کی پس دا بل آیات ترازو والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء دلته الله عز وجل د هغه شذو طلاق ذکر کوي د طلاق طرز او عدد واړه ذکر کوي چې د مطلقه شذ عده غواړي او بل هغه مده د چا غواړي د عده هغه د حکم بیانېږي نو په دغه 220 کې یادوم په دې کې 23 و 23 حکم بیانېږي الله پاک فرمایي والمطلقات دا مخصوص قسم مطلقات ګرد نه يتربصن دی به انتظار کوي بانفسهن په خپل ځانو سره 3 قروء 3 قرء او 3 حیض به انتظار کوي دغه ول مطلقات کې زه خبره درته کوم د جنس مطلق مطلقات نه جمرات هغه مطلقه مراد مطلقه معنا طلاق سوی شزه په دغه آیات کې دغه طلاق شوی شزه حکم بیانېږي چې اول به د جنس سره میړه یا نږدېکت کړي یا به خلوت صحیحه کړي کېدای شي په مضمون پوهیږي فرض به کو یو سړی دی د یو شزه سره نکاح کړي د په لک روپۍ کدی د جنس سره په خونه دننه سوی نه جماعي نه ورسره کړي دی نو ورسره پریوتلی دي او نه په خونه ورسره نه وتلی دي مخکې طلاق ورلره ورکړي طلاق خو واقع کېږي عده باره نه غواړي عده مې نسته پکښې فقط نصف مهر د دې ښځې پر ده لازم سو نیمه وربار به وکړي 50000 به وکړي بس هغه خپل پر مخ باندې ځي د زوم د طرف خلک به نه وایي چې دا نه ورسره پرېوتلی دي نه په خونه ورسره ننوتلی دي ولاکه د روپۍ څاکه وکړي اسلام وایي دلته نصف مهر لازم سو نو هغه وایي زما نوم خو بد سو چې به یې نکاح کړې ده اګر چې دی نه دی راغلی د هغې ښځې حکم دلته نه بیانېږي په دغه آیات کریمه کې یا دا نه یادوه
چې یا دخول په سوی دخول دغه معنا سم دمې وچې ورسره کړي یا دخول نه یې کړي دخول دا د ښځې ورته راوستله زوم ته ادي په خونه کې ورسره یو ځای سول یا دروازه بنده کړې یا پرده کښته کړې معنا دوی نور مطمئن سو چې بل څوک نه راځي مګر د ده غړي لنډ سو برای کار نه سو کولی مطلب د خلکو په چم رټ سو غړي وتښتېده دغه ښځې ته کتله هغه د پښتنو په اصطلاح د هغې غوړه ځینې خلاصه سوه ولاړه ده معنا کار یې نه وکړي دلته پر ده پوره بهر لازم دی مهر پوره په څه وخت کې لازمیږي چې یا سم دم وچې ورسره وکړي یا یې وچې نه دي کړي دغسې خلوت چې دوی دا هم قایم مقامه د وچې دي دا قسم د وچې نه دي کړي دغې 50 سوره ناري کې ښځې ناري کې ولا کې لاس لا راوړ دي شریعت وایي که لاس در وړی دي که نه دی در وړی دا ده چې تا ته طلاق درکړي ستا پوره مهر حق کېږي دی نسي ویلی چې ما لاس نه دی ور وړی شریعت وایي خو ستا غړي به لنډ وځي خو ځان په لاس درکړي تسلیم کړی دی ځان تا ته چې تسلیم یې کوي څوک نه وه خونه بنده وه ولوریا پوره حق او عده به راغواړي عده به چېرې بې عدې نسله هغه د مخ صورت چې هغه خو عده نه غوښتله دا عده غواړي نو ګوره څو شرطه یې ودرلودل یا به د دخول په کړی او یا به د خلوت صحیحه په کړی خلوت صحیحه قائم مقامه د جماع دی نو لهذا ډاکټر ته چې ښځه ورولئ ښځه یوازې ډاکټر ته مور نه کوي خو دا حکم د وکیل لري د زوی مړی دا چې دا ډاکټر یوازې په خونه سره ننوتلي دروازه بند وي او اوس خو اسلامي قانون نشته نرسانې د هلته په کوټه ورسره ننوتلي دروازه له دا خوا کلپک هم کې دا و ډاکټر د هلته سرې شونډانې هم سرې باره زموږ وروڼه سره صفا دي الله پاک په زړو باندې خبر دی د زړو مالک دی ورور د خوره سره په ځای کې نه پرېږدي وایي سره جلا کړي درو دغه بالا صفایي جوړېږي دوی پردي خلک دی یو د پنجاب دی یو د برشور دی په خونه کې یوازې سره ننوتلي دي زړونه یې سره صفا دي نو دا خلوت صحیحه و دغه ته ویل کېږي چې دا قایم مقامه د وتې ګرځي نو یا یې خلوت کړی دی دا یې یو او یا دخول په کړی دی دا یې دوه شرطه دریم شرط یې دا دی چې دا به د حیض خاوند دی حیضونه به ورته ورځي داسې نه وي چې یا کوچنۍ د حیض نه ورځي یا ډېره سپین سره د حیض نه ورځي یا یې د مرض د لارې د مثال په توګه سره حیض بندې نه ورته راځي هغه درې قسمه نه یادوم بلکې حیض به دې ته ورځي د ذوات الحیضو څخه به یې دا یې درې او بل دا دی چې دا به منځه نه یې حره به یې دا یې څلور د منځي و د حرې ښځې هم نکاح فرق سره لري په خپل ځای کې بیا زه درته بیان کړم نو دلته د مطلقاتو څخه دغه قسم مطلقات چې مراد دي دغه به تاسې ورسره په ذهن کې نیسي چې والمطلقاتو هغه طلاقې سوي ښځې چې د حیض خاوندانې دي دخول ورسره سوی دي یا خلوت ورسره سوی دي او حرې ښځې دي دغه به نو څه کوي یتربصن دوی به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانو سره 3 قروء 3 قرء چې دی هغه حیض ته ویل کېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې نو قروء یې دلته جمع سوه 3 حیض چې تېر سو پر دې باران ورده دي و د مېړه کیسه سره ختمه سوله سړی و مینې ته وایي ورسره پرېوتلي دی خلوت صحیحه کړي دي وایي ته پر ما طلاق یې چې طلاق یې دستي په دستي د ده څه نه پردی کېږي ګوره شرعي طلاق در یادوم یو خو د پښتانه طلاق دی چې په سلاسم په کلما پر ما طلاق هغې د یو کار خلاص بیا لاس نسي ور یا په شریعت کې طلاق دا دی دغه اول طلاق چې دا رجعي ورته وایي دلته باره وویل ولته پر ما طلاق یې اوس دته 3 حیض انتظار کول کېږي په دې 3 حیض کې که دی پښیمانه و دلته نه د ښځې قریب اړه درلودلی سي په کښې کې نه ښځه لغتې غورځولی سي ولا که بیا رجوع راته وکړي هغه 3 قسم رجوع چې ما بیان کړه په هر رقم چې د رجوع کول په خپل طلاق کې بیرته رجوع کوي باره یا مچه ځینې اخلي یا لاس په شهوت وړي یا په خوله یې ما تا ته رجوع کړی دی یا وچې ورسره کوي تر 3 حیضه دته لار ور راده چې بیرته یې معاینه کړي نه د نکاح تجدید غواړي او نه د چا سره مصلحت غواړي خو د آینده دپاره د ده طلاقونه کم سو پخوا په ګرده ژوند کې دی د 3 طلاقو مالک و یوه مرمۍ یې پوچه سوه د لاسه ووتله د آینده دپاره بیا درته کته کېږي که بل وخت بیا دغه رقم پیرانان پر سترګو راله بارل ته پر ما طلاق یې ګوره یو طلاق یې دی بیا دغه رقم تر 3 حیضو انتظار ورته کول کېږي په دغه ځای کې ګاګی ملا صاحب خطا وشي هغه د خطا ځای دغه دی تاسې به پام ورسره کوئ صریحي طلاق چې یو ورلره ورکړي هغه اول د واره هم رجعي دی که په هغه کې د رجوع وکړي بیرته معاینه کړه د اوم وار چې بیا ورته وویله چې ته پر ما طلاق یې یو طلاق یې ورکړي دا بیا رجعي دی د رجوع حق لري دې داسې تفسیر کې ګای چې اول طلاق خو نو رجعي دی پس یو نو باین دی پس یا سلاست دلته غلطي ده په دې ځای کې دا دویم طلاق باین نه ګرځي چې دا په صراحت باندې کنایات بیا باین هغه بیا جلا بل باب دی چې راځي په کښې کې صریحي طلاق که اول وار دی ورکوي که دویم وار ورکوي دی د رجوع حق لري پر 3 طلاق د رجوع حق نه لري که ته نو دا باین څنګه سو باین طلاق باین هغه دی چې بره خامخا بله نکاح غواړي
هغه صورت دی چې هغه رجعي طلاق دا ورکړي 3 حیض الله پاک وایي تا ته وخت دی چې دا عده ده په دغه عده کې د نزاکت نه ورسره وکړي بره دغه رجعي په باین اوړي خپله د څه باین جوړېږي باین بل داسې نابلده شی نه دی نو کېدای شي په مضمون پوه شوه په رجعي طلاق کې نکاح غواړي نه غواړي په خپله د هېچا سره مشوره نه غواړي نه د ښځې مشوره غواړي که ښځې 50 وره لغتې کړي چې ولاکه رجوع راته وکړي دی ولاړ ولاکه شي ما ته شریعت حق راکړی نه د ښځې قریبان سوال پکې لري تر 3 حیض ورته که کېږي دی د رجوع حق لري که په دې 3 حیض کې د رجوع ونه کړ دغه باره باین شو د هغه طلاق باین شو چې باین شي بیا نو څه کېږي بیا نوی نکاح غواړي باره به نو بیا د دې سره مشوره کېږي چې د ده سره وخت تېروي که نه تېروي قریبان یې راغوښته کېږي بیا به نوی نکاح تړل کېږي نوی ولور بیا نکاح نه صحیح کېږي چې باین شي ځینې او که چیرې د 3 طلاقه ورلره ورکړي ثلاثه سما لکه د پښتانه د نر د بچي ده په اوله پله 3 طلاقه ورکړي د هغه دپاره بیا نه صحیح کېږي چې بل مېړه ونه کړي دې ته په دې علاقه کې د اردوخانان حلاله ورته وایي حلاله دغه ده چې معنا بیا به بل مېړه کوي هغه به نږدېکت ورسره کوي بیا به هغه که ځینې مړ شي یا طلاق ورلره ورکړي بیا یې عده ځینې تېره سو بیا وجې اول مېړه ته صحیح کېږي بیا نه ورته صحیح کېږي نو په دې باره کې باید چې هر څونه غضب چاته ورسي انسان چې هر څونه پر لیوني آس سپوري په دغه مسله کې د احتیاط کوي طلاق تا څه فرض چې خامخا په پله 3 ورغورځي دا 3 ورغورځول که په یو پله ورته وایي چې زه په ثلاثه پر ما طلاق یم 3 سره په پله د لاسه وتله بل مېړه غواړي او یا په دغه میدان کې هر ګړی وایم راباندې طلاق یې څو وارې مې درته ویلي طلاق یې راباندې طلاق یې ګوره په تکرار یې ویل هم 3 پرې کېږي هم په ثلاثه سوله بیا بل مېړه غواړي او پښتانه ته چې ووایه ورته دا بل مېړه غواړي بیا تا ته صحیح کېږي او ولاکې ور وکړمه انو چې ورنیې ولاکې ور وکړې نو خو ایله که هغه مؤمنان چې هغه بره خو وایي د الله حکم دی نو خو ایله کوي د ښځې مخې لکه چې عده یې تېره بل مېړه به ځان ته وکړي که نه و د هلته به د ده په کور کې بندي هم ورسره یي معاینه یې هم نه د خدای معاینه بکړي الله پاک دغه خبره پسې راخیستې ده چې ښځه د حیض والا یې معنا حیض ورته راځي او حره ده او دخول په سوی دي یا خلوت صحیحه سوی دي دغه مطلقات یې دي والمطلقات دغه طلاق کړه سوي ښځې چې دغه صفتو خاوندان چې دا بیان مې کړه 4 یتربصن دی به انتظار وکړي بانفسهن په خپلو ځانو سره 3 قروء 3 حیضه تر 3 حیضو د دې عده ده کې حیضونه چیرې ورتله ولا يحل ندی حلال لهن و دغه ښځو ته چې مېړه طلاق ورکړی دي ان دا خبره نه ده ورته حلاله یکتمنه چې دوی پټ کړي ما هغه څه خلقه چې خلقیږي الله پاک فی ارحامهن د دوی په بچهدانیو کې ارحام جمع د رحم ده رحم ده د ښځې په نس کې هغه بچهدانۍ ده هغه هلک چې پکښې کښېن کېږي واده چې پکښې کېږي یا کڅوړه په مضمون زما سې پوهېږئ تاسې نو دلته بچهدانۍ یو ځای دی د هغه د خوله چې ده هغه کل ګرد عمر په هغه صورت کې چې حیض راځي دا خپله خوله خلاصي هغه وینه خپله چې ځان خالي کوي بیا خوله کلپوي چې کوم وخت د نر د خوا څخه نږدېکت ورته وسو هغه نطفه چې ورځي په دغه وخت کې بیا دا لکه صدق اتومات خوله خلاصوي چې انسان انزالیږي هغه چې خوله خلاصه کړي نطفه ورولېږي چې ورولېږي دا خوله دغه رقم ټینګه بندوي د خلکو پر چم چې په چاقوګانو یې خوله بیا ورخلاصوي نه خلاصوي که دا مازې خوله خلاصه سوه شنه یې نقصانېږي ضایع کېږي نه یې ګاګی باره مریضي ښځې پېښ شي بیا وخته رحم خوله خلاصوي ځان نه شي ټینګولی مریض یې ناجوړ یې شنه یې ضایع شي که د دې خوله تر هغه وخته بنده ساتي وینه بیا نه رایله کوي نه رایله کوي نه رایله کوي تر څو چې شنه یې سم دم غټ شو چې پیدا شي بیا د خپله خوله خلاصي په هغه ګړي کې باره د خوله خلاصې کړي شنه یې راوغورځي وجې خواته نو دغه رحم کې چې دی الله پاک وایي ښځه بیا نه پټوي چې زه د حیض والا ښځه زما په رحم کې چې دی دا وینه موجوده ده که زما په رحم کې شنه یې موجود دی به بیا خیانت نه کوي نو ځینې ښځې باره چې مېړه طلاق ورلره ورکړی چې ورته عده دي په 3 حیضو ده چیرې په 3 حیضو ده زما په نس کې هلک دی زما په نس کې انجلۍ ده نو بارخې به عده په وضع د حمل ده چې کوم وخت دا لنډه سي عده یې تېرېږي په 3 حیضه نه تېرېږي دا درواغ وایي زما په لړمانه کې چې دی کوچنی دی عده اوږده وي په دا چم چې ګونې باره رجوع راته وکړي بله ښځه چې بیا د مثال په تور په نس کې کوچنی دی خو د مېړه څه بد کېږي چې ژر یې د دې کوره وتلی وای نو باره مېړه چې طلاق ورلره ورکړي یو پله پر سوړو دوړو باندې سوټی کښېږي ولاکه ګر سره هلک لرم ما دې ټسټه وکړي ګر سره زما سره کوچنی نشته زه خپل 3 حیضه کېږم بس دا دې په دې میاشت کې مې دا حیض کېږي دا کېږي 3 میاشتې بعد به الله دا پلو پر څټ کې به راځي الله وایي دغه خیانت کې نو دوی نه کوي
ولې دلته خو نر نه په خبرېږي چې ته اوس په نس کې دې کوچنی ستا که نسته حیز ستا که نسته په نن زمانه کې خو لا معلومات یې کول کېږي که کوچنی پکښې کې و عدا یې په چا سره تېرېږي چې لنګسې عدا یې تېرېږي او که کوچنی نه و 3 حیز ورته کته کېږي چا 3 حیزه پر تېر سوله بس عدا تېره ده د ولا یحلو حکم د مفهم سو دا یې وجې ښځو ته الله پاک وویله چې درواغ نو بیا مه وایاست چې مېړه طلاق در لره درکړي هغه خپل په رحم کې چې ستا کوم شی دی چې وینه ده که هلک دی پټه وایه مه درواغ مه پکښې جوړوه ولا یحلو حلال نه دی لهن دوی لره انده یکتمنه چې دوی پټ کړي ما هغه شی نه بالا که حمل دی او که وینه خلق چې خلق یې دی الله پاک فی ارحامهن د دوی په ارحامو کې نو دوی ته دا حلاله نه ده په کوم صورت کې ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر ان کن که چیرې دوی یؤمن دوی ایمان لري بالله پر الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت نو علاوه که رښتیا مؤمن نه یې که رښتیا پر ورځ د آخرت ایمان لري بس رښتیا ووایه په نس کې کوچنی ستا که نسته کوچنی ستی انتظار د څه وخته کېږي در لنګواله پورې کوچنی په 3 حیزه دې عده تېرېږي د درواغو څه معنا لري ګوره لکه سړی چې یو چا ته وایي بروی ونیسه که رښتیا مسلمان یې پلانی کار وکړه باعثه که یې پر دې کار باندې الله پاک هم دې پر رښتیا باعثه کړی چې درواغ بیا مه وایاست که واقعي د ایمان دعوا کوې او دا چې د ایمان دعوا کوې درواغ کوې مېړه خطا باسي خپل ټبر خطا باسي دا کار تا ته حلال نه دی پسې بل حکم بیانې هغه دا دی وبعولتهن مړونه د دوی بعل چې دوی اصلي منده ته ویل کېږي په مضمون تاسې پوهېږئ په دا حیواناتو کې چې دوی په دا پسو کې وایي دا نر منده پسه دی بل بیا خسي پسه د میړه څخه ګاګه تعبیر په بعل کول کېږي معنا خو دی د ښځې منده دی بعول دا جمع ده وبعولتهن مړونه د ښځو چې دي احق ډېر حقداره چې در ارچا برجهن فراره د ولو سره د چې بیرته خپله معاینه کړي فی ذلک په دغه موده کې چې دا اوس الله وایي ما درته یاده کړه عدا یې څنګه یاده کړه نو خو عدا یې 3 حیزه دي په دغه 3 حیزه کې چې دوی د دې میړه چې طلاق یې رجعي ورکړي معنا یو طلاق یې تر خوله وتلی الله وایي دی حقداره دی پر د ولو سره د دوی فی ذلک په دغه موده کې چې یعنې نه د دې ښځې ورور یا پلار یا اکا هېڅ سوال په دې کې نشي واردولی چې هلکه موږ خبر سوي تا دې ښځې ته طلاق ورکړی ولاکې بیا راسه معاینه کړې دی ورته جنابه دا ستا کار نه دی ته ورسه د عالمه پوښتنه وکړه تر عدې زه حق لرم زه بیرته رجوع ورته کوم رجوع معنا څه معنا نه نکاح غواړي چې پر دې وکم او نه بل میړه غواړي نه ستا مشوره غواړي زما خپله ښځه ده په عده کې دا زما د ملک در اوسه لا نه ده وتلې بیرته رجوع کوي رجوع طرز به در وښي چې یا په خوله کوي یا په بوسو کنار کوي یا په وچ سره کوي دا بعل چې دی د دوی مړونه حقداره دي په دغه کې دی رجوع کولی شي مګر الله شرط پر دې ان ارادو که دوی اراده درلودله اصلاحا د اصلاح دا مړونه بیا 2 قسمه دي ځینې انسانان ډېر عاجلان ډېر انصافناک دي الله وایي دی چې بیرته رجوع ورته کوي د څه دپاره ورته کوي چې بابا د میړو د معاینې تر مابین یو شخړه وپېښه سوله هم زه بیرته رجوع ورته کوم نو زما خو بده ولاکه پر پېرزو ده خو معاینه مې د په هغه ګړي درد راغلی و نو الله وایي نو رجوع ورته وکړه دا د 3 عدې پورې د رجوع حق لري او که داسې اغلس سړی و طلاق هم ورله راورکړي هلته ورته منتظر دي د دې حیزونه حسابي چې هغه 3یم حیز چې دی چې هغه لا نه وي تېر سوی کرا بار ورسې مچې کړي لاس په شهوات تړلو معاینه یې بیرته سپکه نه سو اخلاص راویې ګرځول د مخه به دا خواره کوي خوشحاله وه چې بس دا 3 ورځې مې لا پاتې دي عده مې تېرېږي بره به خپله بخچه او بستره سره غوټه کړم ځمه د پلار کړه بل سم میړه به وکړم دا څه بلا دی دی هغه لار هم پر دري قرار وار د وار هم نه معاینه کوي طلاق یې ورکړی دی عده چې ښه پر تېرېدو سو چې د عدې 1 ورځ یا 2 ورځې پاته دي د اغلظۍ د لارې رجوع ورته کوي نو دا اصلاح په نیت کې ده بیا زیری برای بیا معاینه سو بیا یې ورته کوي وشکنځل ورته کوي پیغورونه ورته کوي بل وخت بیا طلاق ورکوي طلاق چې ورکړي خو بیا رجعي دي بره بیا ورته ګوري چې عده یې لا هلته نه وي تېره سوې بیا رجوع ورته کوي فقط پر دې باندې دا وخت اوږدوي بس دغه رقم دا د خلکو پر چا ولنه معاینه یې نه ایلی دا رجوع په دغه ورته کوي چې د بل چا د نصیبه یې هم باسي خپل هم جکات نه ورته کوي د الله پاک وایي که ستا د اصلاح اراده یي اصلاح معنا د ښه معاشرت د ښې زندګۍ د خوږې زندګۍ نو تا ته حلاله ده وارس خپل رجوع ورته وکړه که د اصلاح اراده نه وي د زیرولو په نیت به رجوع ښځې ته نه کوي الا که چې عده یې تېره شي خپل پر مخ باندې ځي نو پسې الله فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نارینه پوه کوي په دې خبره باندې چې تاسو چې دا معاینه کړې ده دا رقم نه ده چې دا یو بزه ده یا میږ ده یا خره ده تا رانیولې ده دغسې حقوق لري لکه ته چې لري الله پر دې لمونځ فرض کړی دی که نه دی نو چې پر دې لمونځ فرض دی نو که دا خره وي خو لمونځ به نه وای پر فرض که دا میږ و بزه وي خو لمونځ به نه وای پر فرض چې دا مالدار یې زکات نه دی پر فرض روژه نه ده پر فرض
حتی د جهاد په مواقعو کې لا په ځینو صورتو کې جهاد ته هغه دې وتلی سي، هغه فرض ادا کولی سي، نو ته د کومې خوا بیا دا رقم دا استعمالوي لکه حیوان. نو دا خبرې ته به متوجه سي. ولهن د دا ښځو دپاره الله وایي مثلو په مثال الذي د هغه حق دی علیهن چې پر دوی باندې دی. دا خپل حق دې څنګه ښه زده کړی دی. نور نو ملا صاحب نن ویله په نصیحت کې چې دا میړه پر مینه دغونه حق لري، وایم چې که سجده بل چا ته روا وي نو میړه ته به روا وي. نو د آیات دغه ځای در په یاد کړه چې ملا صاحب نن دا رقم ویله چې دا ښځې دغونه حقوق پر دا نارینهو باندې لري لکه تا چې پر دوی باندې درلودی. فقط په دا وجوب کې مماثلت دی. دلته بیا بل بېجنه خلک راځي براوي د ښځې او د نر حق سره مساوي دي، په میراث کې مساوي دي، په نورو شیانو کې هم مساوي دي. ولې دا هغه نه دي چې قرآن شریف وایي چې ولهن دا ښځو لري مثل مثال الذي دا هغه حق دی علیهن چې پر دوی دي. د نر چې پر دوی څونه حق دی دوی مغونه حق لري، بس مثل مماثلت تام دي. یا فقط په وجوب کې مماثلت باندې چې د دې حقوق هم پر تا باندې واجب دي ادا کوي به بلا که لږ دي که ډېر ستا حقوق پر دې واجب دي دا به ادا کوي، که لږ دي که ډېر دي. دا مماثلت په اندازه کې نه دی، مماثلت فقط په لزوم او په واجبوالي کې دی چې د دې حق چې هغه لږ دی هغه وخت هغه مخ واجب دی، غاړې دې په بندېږي. ستا حق چې پر دې دی هغه چې دا درله درکې غاړې په بندېږي که نه درکوه. او که دا حقونه بالکل چې سره یې وتلې برابر دي برابر نه دي، خو ښځه چې د نر په نیمه ده خو هغه نیمه یې مزنې خوره الله پاک وایي هغه نیمه پر تا دغسې واجب دی لکه دا ستا حق چې پر دې واجب په هغه کې دا کم و کاس نه قبلوي. اندازه یې خامخا نه ده مراد چې په ټولو صفاتو کې به دغه مماثلات موجود وي. بالمعروف په نیکه طریقه. نیکه طریقه څه معنی؟ یعنې د شریعت د قانون مطابق در یادومه. داسې نه دی لکه د نصاراو دا چې بره وایي چې څونه حق ستا دی هغونه د دې دی بس. یا د دوی حق الله پاک وایي پر تا باندې ستا په نیکه طریقه چې الله وایي هغه ما ټاکلې ده. په میراث کې د دې برخه ما نیمه یې ټاکلې ده، بس دغه معروفه ده د هغه یې در باندې لازم دی نیمه یې حق ورکوه هغه مه ځینې خوره. د مثال په توګه پر میړه کم حق لازم دی. درې شیان الله پر میړه باندې ایښي دي دا پر تا لازمه ده ورګټې. یو د دې هغه نفقه ډوډۍ، بل د دې جامه هغه ستا د وس مطابق، بل د بودو باشو د شپه تېر ځای، دا د ولور علاوه ولور خو جلا دی چې د باندې لازم دی. دغه درې د دې حقوق سوله دا پر تا لازمه ده ورکوې. نو بالمعروف دغه یاد کې معنا چې هغه د اسلام د قانون مطابق د دې حق ستا د حق سره مساوي دی، دغسې لازم دی لکه ستا هغې چې پر لازم دی. په اندازه کې نه ده، په وجوب کې ورسره برابر ده. چې بیا دغه یهود و نصارا او دغه نور بدعقیده خلک دغه دلیل پیش نه کړي چې بس هغه د الله سره مثل کړي. الله ما د معروف قید ورسره ووایه چې معروف هغه د شریعت د قانون مطابق. د نر حق بیا پر دې ښځه باندې څه شي دی؟ د نر حق هغه دی چې په روا کارو په ټولو کې به اطاعت کوي، په ناروا کارو کې به اطاعت نه کوي. ناروا کارونه چې د مثال په طور لڅه یې بازار ته باسي چې بس راځه دی اوس په معاینه باندې خیال کوي. د مثال په طور ښځه کولی شي چې شرعي ممانعات وکړي چې زه بېستري نه کوم، بېستري خو په اسلام کې حرامه ده، ستا اطاعت پر ما لازم دی په روا کارو کې. یا د مثال په طور د جماع په صورتو کې ناروا کارونه کوي، د حیض په حالت کې نږدېکي ورته کوي، دا ممانعت کولی شي حتی قاضي ته دغه ځان عرضولی شي چې دا زه مړي دا بلا دی نه په حیض باندې نه په بل. یا د لواطت درخواست ځینې کوي، په دې صورتو کې بیا پر دې باندې د اطاعت د میړه نه دی لازم. کېدای شي په مضمون پوه شو د بالمعروف قید کې دغه ډېرې معناوې الله پاک پر یو ځای کړي دي. بالمعروف په نیکه طریقه سره، طریقه به نیکه وي، شرعي طریقه به قانون به هغه وي. پس دا بله جمله ورسره یو ځای کړه وللرجال علیهن درجه. وللرجال د نارینهو دپاره علیهن پر دغه ښځو درجتون یو درجه سته. داسې نو نه ده چې یې دا ځای د آیات کریمه ولیدی چې د ښځو دپاره دغونه حق په مثال دغه حق دی چې پر چا باندې وي، پر دې ښځو باندې و، د دې ښځو پر نارینهو هغه حق دی باره د نر سره ځان په درجه کې برابر بولي. الله وایه د نر درجې ته نسې رسېدلی، ډېر بیا شیان دي چې پر تا بندیز لګېدلی دي، ته ځینې منع د اسلام د نظره څخه. لکه د مثال په طور د جمعې لمونځ ښځه نسي ورکولی، د عیدګاه لمونځ ښځه نسي ورکولی. خپل په کور کې فرضي لمونځونه که یو ښځه وکړي جراره د دوی تر مابینځ هغه جماعت جایز دی چې وي کړي، خو امام بیا په مابینځ کې ولاړې تر مخ به یې نه دروي. دغسې غټ لمونځونه لکه د اختروغې یا لکه د جمعې غدا ورکولی شي. د اسلامي حکومت امارت نسی کولی، امارت اسلامي یعنې د مسلمانانو پاچا په اسلامي قانون کې ښځه نسی جوړېدلی، حرام دی. دغه دلته چې په دې اوس اسلامي ملکو کې چې ښځو ووټونه ایښي دا خو نصراني قانون دی، اسلامي نه دی چې دا به بیا دلته پر ما باندې باچهي کړي. نو دا درجه یې الله دلته وښول چې وللرجال نارینهو لره علیهن پر دوی درجتون یو درجه فضیلت سته، لوړوالی سته. بل لوړوالی یې دا دی د کور قوامیت، د کور امورو کنټرول، دا د نر د غاړې دی.
دا کنټرول به نه کوي. ښځې ته چې کنټرول په لاس ورکړي، په خدای چې په ځان پسې خو جاریان کې ولور ته خو چې دوی 10 مړونه در پیدا کړي. ولې خو د هر پردی چې د دې د اکا د زوی زوی لاره یې لکوي، پلانی به زما د کوره ګرځي، هغه خو نو زما قریب دي، کور ته راولي، د ډوډۍ سره کښېنوي، په پای کې هغه یا تښتولي یا د دې د مثال په طور بې رزمي و بې عفتي پکښې کې جوړه سي، یا درجه علاوه نرته ورکړه چې کنټرول ستا په لاس کې دی. د دې حقوق چې هغه پر تا دغسې لازم دي لکه ستا چې پر دې لازم و، د دې حقوق به پوره ورلره ورکوې. په دا ځای کې داسې داسې پوهېږي. پسې الله فرمایي والله عزیز حکیم. والله الله پاک عزیزون، الله غالب دی، برلاسی دی. دا د دې سوال ده پکې ښه نو دا نر چې بیا په ښځه څه بالا کوي؟ نر نو څه څلور سترګې لري، نر نو څه څلور غوږونه لري، دی نو څه څلور لاسه لري، د هغه یو سر دوه غوږه دی، یو سر دوه غوږه، توادی پر تا درجه لري. الله وایي دا زما قوانین دي، په دې کې د چا دپاره د چونو چرا حق نشته. زه عزیز یم. عزیز هغه چا ته ویل کېږي برلاسي. موږ وایو چې د فلاني لاس پر فلاني لوړ دی، مراد یې غلبه او قدرت دی چې الله واکمن دی. واکمن چې کوم قانون ږدي چې خلقیله ښځه م الله خلقیله، د نر یم خلقیله دي، الله یې په استعدادو پوهېږي. نو الله پاک دته دا ولیکله چې تا دپاره درجه ده پر دوی باندې. ګورې یو کمپنۍ د موټران جوړي، د یو موټر دپاره په باډۍ کې سره برابر دي 48 ټنه یې لیکلي دي، دا بل دپاره 80 ټنه لیکلي دي. وایي دی دغه نه وزن برداشت لري، زغله وایه پر کوژه کې خېژې کې پر بله خېژې کې فشار علی زی ذمهوار یم. بل چې بیا 40 لیکلي دي. اوس په دې کې څوک سوال لري تا نو دغه ته به دې ما اتیا لیکلي وایي. هغه وایي مړې دا زما کار، دا د اتیا نشي وړلی، دا د 40 وړی سي، دا بل ته مې اتیا لیکلي خو جوړ زما دی. دلته خو نر او ښځه دواړه د الله جوړ دي. نو چې د الله جوړ دی، الله خو قانون یې ما ته رامعلومېږي د دې خلکو د دې مخلوق ده. نر ته به غلبه ورکوي، د نر د عقل نه کوي فعاله دي د دې طریقې، هغه تربورګلوي و، هغه غیرت و، هغه اسلامیت ګرده سره سنجولی سي. نو دا خپل عزت الله ذکر کوي. والله الله پاک عزیز برلاسي و غالب دی. په قوانینو کې به خلک سوال نه پکې چې تا دا نر ته فضیلت ولې ورکړي. او پسې حکیم. الله وایي په دا سر زه پوهېږم، د نر هغه قوت، د نر هغه باطني استعداد، دا کې الله پاک وایي زه حکمت لرم په پوهېږم. د ښځې باطني استعداد هغه هم پوهېږم. هغه استعداد دغه نه دی لکه دغه په موټرسایکلانو کې سیسي بولي، وایي دا موټرسایکل څو سیسي دي، دا څو سیسي دي. الله وایي سیسي یې ما ته معلوم دي، د دوو انسانانو چې نر او ښځه دي، چې د دې طبیعت د دې هغه مزاج څو سیسي دي، د دې بلغې درجه مې په دغه هغه ته ورله راورکړه. په مضمون کې داسې پوهېدلي یاست. نو موږ نن کوم حکم زده کوو؟ یو مو د اله حکم زده کوي چې اله په شریعت کې یو شی ده. بل حکم مو کوم زده کوي؟ 2 حکمه نور شوه. یو دغه طلاق چې طلاق چې سړی ښځې ته ورله راورکړي، وروسته بیا عده غواړي طلاق، نو هغه په کوم صورت کې غواړي چې شرطونه یې پر ځای کومه مطلقه بیان شوه چې دغه مطلقه یا مدخول بها ده یا مدخول بها که نه ده، د مثال په طور خلوت صحیحه ورسره سوی دی. د دې بره پراول ور لازم دی. او دا به بیا عده تېري، عده به په چا سره تېري؟ په 2 حیزو که د حیزو خاونده وه. که طلاق یې ورکړي حمل یې په نس کې دی، د هغې عده بیا په 2 حیزو سره نه ده، د هغې عده بیا په چا ده؟ په وضع د حمل. وضع د حمل په لنګور سره. اشه که داسې وه نه حیزونه ورتله، ذوات الحیاز والا هم نه ده، او نه څه شي ده، نه کوچنۍ په نس کې لري، نو صغیره ده. د 8 کالو نجلۍ د نکاح کړې ده، د طلاق کړه، دا څه رقم؟ د هغې عده بیا په 3 میاشتې سره ده. یا د مثال په طور کوچنۍ لا هم نه ده، څه بلا ده، زړه ده. ښځه چې ډېره زړه سي چې د اولاد ځای بند سي، بری وینه هم بندېږي، بیا حیض نه ورلره ورځي. سپینسرانو سره که ګاګی مخ سي، بیا درته وایي زویه زه نو اوس د نر په مثال یم. د نر په مثال دا معنا سوه چې اوس لکه تا ته چې حیض نه دري، ما ته هم والا حیض نه راځي، دا رقم سو. دا ښځه بیا اولاد هم نسي کولی. که دغسې دې ته په شریعت په فقه کې هلته ایسه ورته وایي دا نو ایسه ده، ناامیده سوه د ځانه څخه، بیا امیدواره نه ده چې دا به بیا حمل اخلي. د ایسې هم د عده په 3 میاشتې تېرېږي. نو د عدې اقسام زده کړه، که حامله وه په وضع د حمل، که حیض ورله روتي دا معنا د ذوات الحیض، هغه په 3 حیض سره ده. که حیض نور ته یا کوچنۍ وه او یا دغه نه مشره ده، په دې دواړو صورته کې چې حیض نور ځي، عده په 3 میاشتو سره ده. او که نه کوچنۍ وه نه دغه نه زړه وه، سمه دمه 18 کلنۍ ده، نو دا خو بالغه ده. ولې خو شریعت حکم ورکوي چې پر 18 کاله باندې بالا یقینا حکم ورکوي چې ته بالغه. اوس څه چمپه کوې؟ دا هم د هغه قسمه څخه ده، لکه کوچنۍ یا لکه هغه عیسه، د دې عده په چا سره ده؟ په هغه 3 میاشتې سره ده، باره عده تېرېږي. دغه حکم موږ نه زده کړی دی. مطلب دغه د طلاق مسلې لوري هم بیا راځي، باره به بیا پسې راسي. د طلاق اقسام چې طلاق رجعي دی، باین دی، مغلظ دی، دا به بیا وروسته ووایي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.